بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن یو درس ته. زه راځم ورته ګورې دې ځای څخه پوټشي اپل راپورته کوم. دا مې راویستې درته. اوس راځم ورته ګورې دې ځای څخه پر کمپیوټر باندې ډبل کلیک کوم. دلته زما سره یو عکس دی. زه د عکس راپورته کوم. پر ډیسکټاپ باندې پروت دی چې دا عکس سیسو دا راغلی درته. اوس که زه چې راسم ورته ګورم دې ځای څخه یو سلیکشن راواخلم چې دونه اندازه سلیکشن مې راواخیستی. بیا راځم ورته ګوره ایډیټ. پر ایډیټ باندې کلیک کوم. په تیر دست کې ورته ګوره کسي سپیکر تر کوم ځای مې راورسوئ تر دې کنورټ پورې راورسوئ. اوس دا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګورم دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو سلیکشن راغلی. که ته وغواړې چې دا ورته ګوره وینې کوچنی کوې ورته ګوره کوچنی کېږي غټېږي د دې خوا چې کوچنی کوې ورته ګوره کوچنی کېږي غټېږي. که شفت ونیسې ورته ګوره وینې دا ورته ګوره وینې په دې صورت باندې هر رقم یې ورته ګورې چې ته راولې کولی چې هغه راولې هغه به درته راځي. او که نه غواړې راسې دلته کلیک وکړو که سیسو اپلای کړه. اوس کنټرول نیسم ډي وم سیسو سلیکشن چې شو ختم شو کار یې خلاص شو سیسو دا کار کوي. او بېرته راځم ورته ګوره سلیکشن راخلم چې کله یې سلیکشن راواخیستې راځم ایډیټ ته پر ایډیټ باندې کلیک کوم سیسو نو دا عموما د چې کارو ده کنورټ کارو. او دا بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دلته لیکلي وینې پیپر سیسو دا بیا داسې کار کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې په دې کې دننه که ته وغواړې چې زه لاسوهنه کوم مثلا دلته کلیک پر کوم سیسو دلته کلیک پر کوم. اوس په دې کې ورته ګورې مینې د دې اندازه ګرځوم یا دوري ګرځوم وینې په دې کې دننه هر رقم ورته ګورې چې ته چینجینګ کوې هغه چینجینګ کېږي. مثلا چې تا انتخاب کړی دی په هغه کې دننه چې څه رقم چینجینګ ته کوې سیسو کولی چې هغه رقم ایډیټ وکړي. مثلا دونه اندازه مې انتخاب کړی دی راځم ایډیټ ته ایډیټ چې راغلی پر دې باندې کلیک کوم. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم او دلته کلیک پر کوم سیسو دا داسې اندازه راکشوم دا دوري کشوم دا دوري کشوم دا داسې کشوم وینې هره خوا چې ته کشولی سې ورته ګوره کولی چې کشې مثلا په دغه کې دننه که ته وغواړې چې هره زه لاسوهنه کوم عموما لاسوهنه دې کولی چې شکې بیې کړي او درته رابسي. او که زه راسم ورته ګوره وینې دونه اندازه دا انتخاب کړه سیسو ایډیټ ته راځم چې رالم سیسو اوس دلته لیکلي فری ټرانسفارم سیسو دا بیا داسې کار کوي که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې برته هغه وینې چې کله وینې یو داسې که ته وغواړې چې یو خط بله خوا ته ګرځوې ورته ګوره وینې کولی چې شکې بیې ګرځوي هره خوا چې ته ګرځې کولی چې بیې ګرځي هغه به درته راسي. مثلا که ته وغواړې چې زه دا کوچنی کوم یا غټوم سیسو نو عموما دا داسې کار کوي لکه کنټرول ټي چې ما ویل سیسو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي. او که راسم ورته ګوره وینې ټرانسفارم ته سیسو دا بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره دلته ودرېږم اوس که پر دې باندې کلیک کوې پر دې چې دا هر یو وي په هغه کې لاسوهنه کېږي. مثلا دا ټول اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم دا داسې کار کوي ورته ګوره وینې کې داسې ورته ګوره کوچنی کوي ورته ګوره کوچنی کېږي غټې ورته ګوره غټېږي وینې داسې. او که زه چې راسم ورته ګوره وینې دلته ایډیټ ته راځم سیسو چې کله راغلی راځم ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې روټیټ باندې کلیک کوم د چې کېږي درته ګرځي وینې هره خوا چې ته ګرځې کولی چې بیا ګرځي هغه به درته وکړي. نو هره خوا چې ته ګرځې سیسو د دې ځای څخه ورته ګوره وینې دې خوا ته ګرځي او دې خوا ته ګرځي. او که زه راسم ورته ګوره بېرته پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم راځم ورته ګوره دلته چې ریسټور ته یا راځم ورته ګوره سکیو ته سیسو دا ټول ورته ګوره وینې داسې کار کوي چې پر دې باندې مثلا کار کېږي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې پر دا یوه خوا باندې کار کېږي وینې پر بله خوا باندې کار نه کېږي. او که راسې رایټ کلیک پر وکړې ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دې ځای څخه ورته ګوره وینې پر دا متیکو باندې کار کېږي. او که راسې رایټ کلیک پر وکړې سیسو اوس که راسې پر دې باندې کلیک وکړې دلته چې دی دننه ورته ګوره عموما چې کېږي کار کېږي. نو دا ټول ورته ګوره دغه ډیزاین لپاره دی موږ کولی چې دا ډیزاین چې کو په دې صورت باندې درته راولي او درته استعمال بس سیسو. او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم دا رقم ورته ګوره دلته انتخابوم چې کله دې انتخاب کړئ بار راځم ورته ګوره دلته دا رقم ورته ګوره کنټرول ان یو نوې صفحه مې راواخیسته سیسو د دې ځای څخه راځم ورته ګوره پر دا باندې کلیک کوم دلته راواخلم ورته ګوره دلته چې شکه کېږده داسې. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې کنټرول نیسم ټي وم سیسو که بیرته راسې ورته ګوره وینې ایډیټ ته پر ایډیټ باندې کلیک وکړې اوس د دې ځای څخه ورته ګوره کومه خوا ته ګرځې یوه خوا ته بله خوا ته وینې هره خوا چې ته ګرځې ورته ګوره کولی شي چې شکې بیا ګرځې. نو دا چې کار و دا دغه کار و د ټرانسفارم کار و سیسو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې شکې استفاده کېږي او درته راځي سیسو. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره بیرته پر دغه ایډیټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې سیسو راځم ورته ګوره دلته لیکلي وینې وایي اټو الاین لیر سیسو دا داسې کار کوي ګورې. زه راځم ورته ګوره دا راخلم ورته ګوره دلته یږدم په دې ځای کې کښېني شوی کنټرول نیسم ټي وم لږ اندازه یې کوچنی کوم یا کوچنی کېدل نه غواړي بس به ونه کتل صحیح دی. او بیرته راځم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دغه لیر یې ختموم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دا هم راخلم ورته ګوره وینې دلته ګوره کنټرول سی کاپي یې کړه سیسو چې دلته راسم اوس کنټرول وي پیسټ یې کړه دا خو ورته ګوره دلته راغلی. نو اوس زه راځم ورته ګوره دا یې مې انتخابوم دا لیر او دا مې انتخابوم دواړه انتخابوم چې کله دې انتخاب کړه بار کله چې ورته ګوره ایډیټ پر ایډیټ باندې کلیک وکړې دلته ورته ګوره وینې الاین ته راځم. اوس وایي دغه ته چیرې غواړې
دغه عکس ویني دا دوم عکس چې ما راخیستی دی کومه خوا کې غواړې ویني یوه خوا ته بله خوا ته ویني په څه طریقه غواړې په دا ډیزاین کې غواړې په داسې ډیزاین کې غواړې په دې کې غواړې ویني سره کوم ډیزاین کې ورته ګورې چې ته اخلي وکېږه په هغه کوم ډیزاین کې چې کېږي درته راځي نو عموما ورته ګوره دا دې لپاره دی خو دلته به دواړه انتخابه یې که چیرې انتخاب نه کړو نو عموما بیا چې کېږي کار نه کوي څه دا ورته ګوره دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او که زه راسم ورته ګوره دا دلته کېږدم په دې صورت باندې به راځم ورته ګوره دا انتخابومه ورته ګوره دا بل چې داسې انتخابوي دا ورته ګوره انتخاب شو دا بل چې انتخابه یې بل د انتخاب ختم شو نو که تو غواړې چې دوه دانې زه انتخابوم دلته زموږ سره یو بټن دی کنټرول په نامه دا به داسې ونیسي بار بار راسي پر دې باندې به کلیک وکړې دواړه به انتخاب شي چې کله انتخاب شو اوس به نو راسي ورته ګوره ایډیټ ته پر ایډیټ باندې به کلیک وکړې را به سي ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دلته یې لیکلي دي وینې وایي اټو بلینډ لیئر سیسو پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک پر وکړئ اوس راځم ورته ګوره دلته لیکلي سټیک سیسو ایمیج پر دې باندې کلیک وکړه اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا دواړه یو شول سره اوس که دا داسې راکش کړې ورته ګوره وینې دا وینې دواړه یو شول او که زه چې راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم دا داسې راکش کړې ورته ګوره وینې داسې کټ شي ځینې وینې د کټ په شکل یې ورته ګوره وینې لکه پریج شي ورته ګوره وینې په دې صورت باندې چې کېږي درته راځي نو بېرته راځم ورته ګوره زه چې کوم شاته کوم عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا چې کار دا ده عموما د ایډیټ کار اوسیسو دا کار کوي او دا بس وروسته راځم دلته لیکلي وایي ډیفاین برش بټن سیسو دا د برش لپاره استعمالیږي زه راځم ورته ګوره دا هم چې کوم ځینې ختموم ډیلیټ او دا هم ختموم سیسو د دې ځای څخه ورته ګوره دا مې ډیلیټ کړي چې کله یې ډیلیټ کړئ زه راځم ورته ګوره دا ختموم ختم یې کوئ کنټرول او اوپن ته راځم دلته راځم وایم یاره یو بل عکس راخلم چې شاید دلته زموږ سره لوګو وي نسته خیر په هر حال زه بېرته راځم ورته ګوره وینې ډیسکټاپ ته ځم دغه عکس چې کوم راخلم دا عکس مې راواخیستی چې کله دې راواخیستی اوس نو زه راځم ورته ګوره دا عکس راځم لږ اندازه یې کټوم چې څونه اندازه دونه اندازه یې کټوم چې کله دې کټ کړئ دا راخلم ورته ګوره چیرې ږدم دلته یې ږدم کنټرول نیسم ټي ووایم لږ اندازه یې کوچنی کوم چې څونه اندازه دونه اندازه مې کوچنی کوي دا راخلم ورته ګوره دلته یې ږدم پر دې باندې کلیک وکړه اپلای سیسو اوس که زه راسم ورته ګوره دلته ایډیټ پر ایډیټ باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره دلته لیکلي دي وینې وایي ډیفاین برش سیسو پرزیټ سیسو پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړئ دلته یو نوم ورکړئ نومونه ورکړه زه به راسم یو نوم به وله ورکړم چې چا په نامه باندې مثلا دا عبدالله په نامه باندې دا نوم وله ورکړئ سیسو اوکې اوس راسه دا د منځ وباسه ډیلیټ یې کړه چې کله دې ډیلیټ کړئ سیسو کار یې خلاص شو دا دی ډیلیټ سیسو اوس که زه وغواړم چې یاره هغه عکس ورته ګوره وینې دا عکس هم د منځه باسم ختموم یې دا دې ختم کړي وایم د هغه عکس چې دلته چې شي استعمال شي نو به راځه دلته پرشن ټولز باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې دلته به راسي کلیک وکړې دلته به لاندې راسي وینې لاندې چې رالي ورته ګوره وینې دغه عکس دی که راسي دلته کلیک وکړې ورته ګوره وینې دې ځای څخه د هغه عکس به دلته چې شي انتخاب شي درته زه راځم ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک کوم دا کول پې خلاصوم دا چې کېږي انتخابېږي یا بل ځای انتخابوي خو چې ازګه انتخابوي دا زموږ سره ورته ګوره دلته چې څو درته راغلی عموما دلته چې څو درته انتخاب شو دا که وغواړې چې هر یو بل عکس راخلم کولی چې عکس راواخیستی سو نو عموما ورته ګوره دلته چې کېږي کار کېږي او خپل استفاده دې کولی سو دا عموما دا کار کوي خو دلته ورته ګوره ثبت سو د همیشه لپاره په دې ځای کې ثبت دی کولی شي چې استفاده ځینې وکړي هغه کار نه اخیستل کېږي دا خو دا کار کوي او که بل طرف ایډیټ ته سیسو راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم سیسو دا هم ورته ګوره عمومي هغه کار کوي مثلا زه راځم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه دلته راځم یو لیکنه کوم مثلا کلیک پر کوم سیسو دلته راځم یو لیکنه کوم چې دلته ورته لیکم چې عبدالله از بس خلاص خبره سیسو دا مې ولیکل دا لیکنه راغله اوس راځم ورته ګوره دا انتخاب کړه چې کله یې انتخاب کړه سیسو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړه سیسو دا دی
دلته راځم ورته ګوره درېږم سیسو راځم ورته ګوره ایډیټ پر ایډیټ باندې کلیک کوم راځم دلته چې شته ډیفاین پرنټر سیسو پر دې باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې دلته به یو نوم ورکړي چا په نامه باندې ده خان په نامه باندې اوکې دا راغلی اوس که زه راسم ته ګوره کنټرول نیسم کنټرول او ته راځم سیسو یو عکس را خلاصوم کنټرول نیسم او هم سیسو زموږ سره یو عکس دی مثلا دا عکس دی دا مې راواخیستی اوس که زه راسم ته ګوره دلته په پرنټر باندې کلیک وکړم راځم ورته ګوره دلته ایډیټ پر ایډیټ باندې کلیک کوم دلته راځم ورته ګوره وینې دا مې پر دلته چې کله کلیک وکړئ راځي ورته ګوره دلته کلیک ورکړئ لاندې چې راشي ورته ګوره زموږ سره به هغه د خان په نامه چې کوم دغه مشخص دی هغه به دلته در سره پروت وي دا خو هغه زوړ دی نسته دلته زه به ورته ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړم کنټرول نیسم او واما دا عکس مې راواخیستی دلته د خان په نامه باندې موږ ثبت کړی سیسو نو عموما ورته ګوره دلته کولی چې اضافه یې کړې او درته راواخیستل سي وینې په دې شکل کې یا په دې شکل کې سیسو خو دلته دا کولی چې اضافه یې کړې او دلته چې شي درته راواخیستل سي خو دا عموما ورته ګوره چې کار دی د پرنټر کار دی سیسو موږ کولی شي چې دا عموما ټول خچش کې ثبت کو پرنټر کې ثبت سیسو په هر طریقه چې ورته ګوره ته ثبت یې کولی چې ثبت یې کړې هغه به درته راسي سیسو نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کې استفادې شي سیسو دا کار کوي او دغسې خو وروسته راځم دې ته دا بیا داسې کار کوي سیسو اوس ورته ګوره یو انډو دی دا انډو یو شی چې وي شاته بیایي سیسو که ته وغواړې چې زه مثلا هغه کوم شی مې کاپي کړی دی یا مثلا دلته پیسټوم یې سیسو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کې استفاده کېږي سیسو ځان خلاصو اوس یې پلا راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه چې دلته د هغه ونمه نیمه دی دلته کلیک ورکوم زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه پر دغه باندې کلیک کوم مثلا دغه راخلم ورته ګوره دلته چې کوم انتخابوم یې داسې اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره کاپي هم کار کوي پیسټ هم دا دی کار کوي سیسو نو که زه چې راسم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه دا ورته ګوره وینئ انډو باندې کلیک وکړه اوکې که چوکي دی که سیسو دا دی اوس که راسم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه یا راځم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه هغه شاته کوي مثلا زه غواړم چې مثلا دلته کلیک پر وکړم دا دی سیسو اوس که تو غواړې چې یاره زه دا کاپي او پیسټ چې کوم بندوم یې ورته ګوره وینئ دا دی پیسټ باندې شو ورته ګوره کار نه کوي سیسو او که زه چې راسم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه کلیک پر کوم راځم ورته ګوره دلته آلته به راسم سیسو اوس که تو غواړې چې یاره ټوله دې بند سي نو راځم ورته ګوره آل باندې کلیک وکړه اوکې که چوکي دې که سیسو برکه ورسې ورته ګوره دې ځای کې څخه دغه پیسټ هم ورته ګوره عموما کار نه کوي که د یو شي ورته ګوره کاپي کوئ هم ورته ګوره کار نه کوي مثلا که تو غواړې چې یاره دا خو ته ګوره شاتګ مثلا یو شی زه راخلم دا مې ورته ګوره داسې دغه کوي سیسو د دې ځای کې څخه یې راخلم دلته یې ږدم دا دې کښېږدم اوس چې کله دې کښېږدوئ اوس که ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې د دې ځای کې څخه ورته ګوره وینې انډو ورته ګوره وینې شاتګ کوي سیسو که زه راسه کنټرول مینس زیډ وم شاتګ یې وکړئ که زه وغواړم چې یاره دغه انډو چې بند شي سیسو دا دې کار نه کوي برابر راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ راباسي ورته ګوره دلته پر دا باندې به کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ اوکې که چوکي دې کوي اوس که کنټرول زیډ به ورته ګوره کار نه کوي هېڅ کار نه کوي سیسو او یا زه راځم ورته ګوره وینې د دې ځای کې څخه زه راځم ورته ګوره دلته چې کوم ده مثلا کاپي کوم یې کاپي دا دې کار کوي کاپي یې که پیسټ یې که سیسو نو که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه ورته ګوره وینې دا کلیپ بورډ ورته ګوره بند کړم سیسو یا سټوري بند کړم یا ټوله بندوم باره نه کاپي کار کوي نه پیسټ کار کوي نه کټ کار کوي هېڅ یې کار نه کوي سیسو عموما دا دې دپاره دی که تو وغواړې چې مثلا زه انډو بندوم یا کاپي بندوم یا مثلا پیسټ بندوم او دلته پر دې باندې کلیک وکړې ټوله بنده یې نو عموما ورته ګوره هغه بیا چې کېږي کار نه کوي سیسو دا دې دپاره چې کېږي استفادې شي او که تو وغواړې چې یاره دلته ما لیکنه کړې ده زه غواړم چې دا لیکنه چې ته واړوم اډاپ ته واړوم سیسو دغه ته پی ډي اف ته واړوم نو عموما کولی چې پی ډي اف ته ورواړې د پی ډي اف څخه کولی چې استفاده وکړې باره په پی ډي اف کې تا کولی چې اضافه شي او درته استعمال سیسو او دغسې وروسته دلته لیکلي دي وینې وایب پریسیټ سیسو منیجر دا بیا داسې کار کوي اوس ورته ګورې که زه راسم ورته ګورې وینې پر دغه بروش باندې کلیک کوم چې
کله ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ پر بروش باندې څه شو دا بروش ته کلیک پر وکړئ اوس که پر دې باندې کلیک وکړئ دلته زموږ سره ورته ګورئ وینئ دا ډیزاینونه دي وینئ نو که ته غواړې چې هر یو ځای شي دلته بل چیز کوم اضافه کوم په دغه بروش کې یو بل ډیزاین اضافه کوم یو بل شي خپل په خوښ چیز کوم اضافه کوم څه شو نو بیا به راشي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ را به ورته ګوره په سیټ منیجر ته پر دې باندې کلیک وکړئ دا دی نو اوس د دې څخه دغه ورته ګوره دا دی څه شو که ته غواړې چې هر دا چیز کوم ډیلیټوم څه شو نو کولی شي دې چیز کې ډیلیټ کړئ ورته ګوره دا ډیلیټ شو او دا ډیلیټ یې ورته ګوره وینئ دا ډیلیټ شو دا ډیلیټ یې ورته ګوره دا ډیلیټ شو دې ته یو نوم ورکړئ رینیم باندې کلیک وکړه نوم ورکول کېږي سیوه ای راس پر دا باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینئ دلته چیز کې درته سی بي شي او که زه وغواړم چې هر یو شي چې کوم اضافه کوم دا ورته ګوره وینئ مختلف اپشنونه دي دا رنګونه دي څه مثلا دا یو رنګ اضافه کوم مثلا دا رنګ اضافه کوم څه راس پر ډن باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې اوس که زه راځم ورته ګوره وینئ دې ځای کې پر بروش باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې اوس که راشي ورته ګوره دلته انتخاب یې کړئ څه نو موږ ته به هغه شی دلته چې سوی اضافه سوی وي څه نو هر شی ورته ګوره چې ته اضافه کړې کولی چې اضافه یې کړې هغه به درته راشي دا یا زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم څه غواړم چې مثلا دلته ورته ګوره کلیک ورکوم یو بل شي مثلا چې کوم اضافه کوم یې مثلا د دې څخه یا نوم ورته بدلوم څه دلته راځم ورته ګوره کلیک ورکوم پر دغه باندې څه یا پر دغه باندې څو د 15 دی یو نوم ورکوم چې په نامه باندې مثلا د خان په نامه باندې خان ولا ورکړي باره یو کېک چې وکې دې کې څه ډنې کړه اوس که زه راځم ورته ګوره وینئ دلته کلیک ورکوم راځم ورته ګوره دې ځای څخه ورته ګوره وینئ هغه د چا نوم اخلي د خان نوم یې اخلي څه نو خو دلته هر نوم چې ورته ګوره ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راشي او درته استعمال به شي عموما ورته ګوره دا دې لپاره چې استفاده کېږي څه دا خو دا کار کوي او دغه څخه وروسته رنګونه دي کلر سیټینګ څه که ته غواړې چې کلر سیټینګ ته راځم نو راځم دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې دا دی نو خپل په خوښه ورته ګوره کوم رنګ چې انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړه کوم رنګونه دي هر رنګ چې ورته ګوره ته اضافه کوې ورته ګوره اضافه کېږي او درته انتخابېږي نو دا عموما ورته کوي چې کلر سیټینګ کار دی یا راځم ورته ګوره دې یا مثلا کنورټ ته راځم څه یو شي چې اضافه کوي یا څه نو دا عموما ورته ګوره دغه درې سره کلر سیټینګ ته راځي که د تکر ایجز ته راځي سوس کدی ته راځي دا تاسو یو شی اضافه کوي کولی شي اضافه کوي او د څه شي استفاده وکړي یا کلر مثلا په سیټینګ کې اضافه کوي یا یو بل شي دا کولی شي اضافه کوي او دا اوس سره زما کیبورډ شارټ کټ ته کیبورډ شارټ کټ د سکار کې ګوري کته راځي ته ګورل ته کلیک وکړئ ته ګوره د کټ د چشتي کنټرول ایکس دی که تو غواړې چې ارزښت خپل په خوښه ودانه ورته انتخابوم نو بار راځه ته ګوره ته کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړې دا دی راځم ورته ګوره دلته ایډیټ ده پر ایډیټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ څه مثلا چشتي کټ دی د کټ چشتي کنټرول ایکس دی نه دی زه راځم ورته ګوره د ایکس پر ځای مثلا بل شي ورته انتخابوم چې ورته انتخابوم پی مې انتخابوم بل شي چې اچې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي مثلا زه راځم ورته ګوره وینئ کنټرول زید انتخاب کا کنټرول زید وای راغلی دی نو زه راځم کنټرول آر نه خو دا ټول ورته ور استعمالي سوي دي سیسو خو دلته به ته شي انتخاب یا سیسو چې هغه نه استعمالي سوی نو اوس که زه راځم ورته ګور وینې دا ځینې خاطر کې عموما نو هلته عبارت د دغه عموما د کاپي او یا د کټ ورته ګور دغه ختمېږي اوس ورته ګوره کټ چی ته وایوشتي یعنې F2 ته وایوشتي اوس که یو شی ورته ګوره کټوې نو ورته ګوره په F2 باندې چې کېږي کټېږي اوس که زه راځم دلته کلیک ور وکړم ورته ګوره وینې کټ کنټرول ایکس دی زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم چې کله کلیک ور وکړې ایډیټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم سیسو دلته زه راځم ورته ګوره یو بل شی ورته انتخابوم سیسو په دلته چرته ته ورته انتخابي بار دغه د شارټ کټ اوړي بارم کارا چې ته ورته کیبورډ سیټینګ ته کړې باندې کلیک کړه دا ته ګورې وینې دا فایل دی دا د ایډیټ دی د ایمیج دی د کیمرا کوم شارټ کټ کیز خپل خوښته کول شارټ کټ کیز انتخاب کړه او درته را بس سیسو دا کار کوي خو خبره ده اوس کنټرول سی نه استعمالېږي ځکه چې دا د کاپي لپاره استعمالي شوی دی کنټرول وی نه استعمالېږي بیا ته داسې وکړه چې کنټرول الټ شیفټ وی مثلا داسې استعمال کړه چې کوم شی مثلا په دې اډاپټ شي استعمالي شوی کوم شارټ کټ استعمالي شوی هغه به ورته ورته ګورو مومنټ کې استعمالېږي سیسو دا د کیبورډ کار دی او راځم دا اوس ورسته مینیو ته مینیو به دې کار کې کار سره کلیک کړو چې وزاره نو ته ګورې مینیو فایل مینیو ته مثلا زه غواړم چې دا نیو په کار دی دا ډیټوم دا بندوم سیسو دا بندوم باری اوکی که چوکی دیگه کلتا فایل تراسی تو گوری بینی آنست نه نیوستن و پنستن که چیلنست
کې بیرته ورته ګور راولي نو بیا به راځي ورته ګور ویني دې ځای کې څخه به راځم مینیو ته پر دې باندې به کلیک کوه مثلا دا دې هم راسي دا دې هم راسي دا دې هم راسي سو که رنګ ورکوې دا راځم ورته ګور ویني دلته یو رنګ ورکوم دلته کلیک ورکوم سره کوم رنګ ورکوم مثلا داسې رنګ ورکوم پر دې باندې کلیک کوم سره کوم رنګ ورکوم داسې رنګ ورکوم بر راس اوکې چې اوکې دې کې برقرار راسي ورته ګور ایډیټ ته د دې ځای کې څخه ورته ګور ویني دا دی ورته ګور ویني دې دا رقم رنګ ورکړی دې دا رقم رنګ ورکړی کې ورته ختمه نو راس ورته ګور ویني دې ځای کې څخه کلیک پر وکړه چې کله کلیک وکړې دا راس ورته ګور دلته چې کا نن یې کا او راس دا هم نن کسې سو چې نن دې کې بارے اوکې چې اوکې دې کسې سو اوس که راس ورته ګور فایل ته الته برنګ نه نو خپل په خوښه سره کوم رنګ ته انتخابه کول چې انتخاب کې هغه درته راسي سو خپل په خوښه رقم چې استعمال کوي چې استعمال کې هغه درته استعمال سیسو دا کار کوي نو دا د ایډیټ کار وسیسو عموما دا ول څخه من څخه اخر پر ټول سیسو دا کار کوي نن د پاره دغه کار بس په خپل کې داسې به شي راکړای کول شي وایي ایمیج بو کوي سیسو دا